د حریم شاه مشهور ټیک ټاکر هغه ویډیو تاسو دلته کتلی شئ چې هغه خراب کار کړی دی او دغه خراب کار نه پس هغه خپل خاوند وجلی ده چې د وجلو ویډیو هم راغلی ده. آیا دا خبر څومره حقیقت لري په سوشل میډیا باندې؟ په دې باره کې اوس مهال ډیر زیات خبرونه شیر کیږي، ډیر زیات معلومات مخې ته راځي. نو تاسو به دا ټول تفصیل دا ټول معلومات هم دلته وګورئ. قدرمنو دوستانو، تاسو ته معلوم وي چې حریم شاه یو مشهور ټیک ټاکر ده او هغه په سوشل میډیا باندې هر وخت خپل تصویرونه خپل ویډیوګانې شیر کوي چې اوس مهال د هغه دغه ویډیو راغلی او دغه ویډیو نه پس بیا ویل کېدل چې هغه دغه ویډیو نه پس خپل خاوند وجلی. نو قدرمنو دوستانو، اول خو زموږ خلک د خبرې تحقیق نه کوي چې د خبرې تحقیق وکړي نو معلومه بشي چې دغه خبرونه حقیقت لري یا دروغ دي. موږ ته هم همداسې ویډیوګانې چا راولېږلې خو زموږ یقین نه راتللو، خو چې کله مو تحقیق وکړو نو یقین مو په نور هم پوخ شو چې پښتانه ولې داسې غلط کارونه کوي، داسې بېهوده کارونه کوي، ځکه چې دغه خبر ټوټل دروغ دی، هیڅ حقیقت پکې نشته. هر څوک چې داسې خبر جوړوي هغه ښه نه کوي، دروغ جوړوي، دروغ وایي. نو تاسو ته هم خواست کوم چې داسې دروغ هیڅکله هم مه خوروئ.